سلامونه د چټک نیوز ګرانو لیدونکو، هیله دا روغ جوړ خوشحاله صحتمند به یاستئ. نن به د پای نیټورک په اړه پوره معلومات در وړاندې کوو. آیا په دغه نیټورک رښتیا هم پیسې ګټل کیږي او که نه هسې دوکه ده؟ نن سبا د پای نیټورک یا شبکه ډیره مشهوره شوې چې ډیری ملګري خپل ریفرل لینکونه هم یو بل ته لیږي. نو راځئ چې نن ورځې په اړه لږ ډیرې خبرې وکړو. یادونه کوو چې زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په پای نیټ کې هیڅ ډول د ګټې تبادله نه ترسره کیږي. په هر کاروبار یا اقتصادي فعالیت کې د ګټو وټو تبادله اړینه ده، خو پای نیټورک خپلو کاروونکو ته د رواني آرام پرته هیڅ ګټه نه کوي. یوازې د راتلونکي لپاره د ژمنې او ګټو پر بنسټ کاروونکي راټولوي. د دغه اپلیکیشن کاروونکي داسې فکر کوي چې دوی هیڅ شی نشي بایللی، خو باید ووایم چې دوی خپل وخت ضایع کوي، خپل اړین معلومات شرکتونو ته ورکوي او هغوی داسې معلوماتو ته اړتیا لري. یعنې که چیرته د ګټو په اړه خبرې کوو نو یوازې د پای نیټورک ته ګټه رسیږي او بس. پای نیټ د کرنسۍ سیستم نه دی. پای نیټورک خپل ځان ته د کرنسۍ شرکت وایي یا هم ځان ورسره ورته ګڼي، خو هر یو د کرنسۍ شرکت ځانګړی د کوډینګ سیستم لري چې سرچینې یې پرانیزي. یعنې دا سیستم ګوري چې دننه څه روان دی او کاروبار یې په څه شي ولاړ دی. خو پای نیټورک بیا داسې کوم سیستم نه لري او دا شرکت د یوې داسې کرنسۍ دعوه کوي چې بیخي شتون نه لري، چې وړاندې هم ون کوین په نوم شرکت کړی و چې بیخي شتون یې نه درلود او د ډیرو سرچینو ورته د تاریخ لویه دوکه نوم ورکړ. بل طرف ته بیا ډیر زیات معلومات دا هم دي چې په ورځني ډول اپلیکیشن پرانیزي او یوه بټن کلیک وکړي او بس کار خلاص، او په دې بنسټ به په یوه نه یوه ورځ پیسې وګټي. که چیرته خپل ځان لوړول غواړي نو ملګرو ته هم بلنه ورکړي او په دې ډول ډیر روپۍ وګټي. نو دا ډیر کله خلکو ته میسیجونه لیږل کړي. ستونزه څه ده؟ ستونزه دا ده چې ډیجیټل کرنسي چیرته دی د ثابتولو لپاره چې د کوډینګ سیستم چیرته دی او کله به خپله کرنسي په ډالرو بدلوي. کله به وګورو چې پای نیټورک په حقیقي نړۍ کې تجارت کوي. دا پوښتنې به اسانه وي، خو ځواب له ثبوت سره ناممکن دی، ځکه چې داسې کومه کرنسي شتون نه لري. پای نیټ ورک څه ته وایي؟ پای نیټورک په خپل رسمي ویب سایټ یو سپین کاغذ خپور کړی ترڅو د ځان په اړه نړۍ ته معلومات ورکړي. لومړی خبره ده چې پای نیټورک تر اوسه نه دي څه ویل چې دوی به خپله کرنسي کله پیل کړي. له تیر کال مارچ څخه تر اوسه کاروونکي په تمه دي. دوی لیکلي چې کله ورته معلومه شي چې سافټویر تیار دی نو کرنسي به پیل کړي، خو هیڅ ضمانت نه لري. اوس موږ ته څه کول پکار دی؟ موږ باید له پای نیټورک څخه لرې واوسو. که چیرته موږ له مخه استعمال کړي وي نو بیا یې پرېښودل ستونزمن دي، خو بیا هم تاسې ذکر شوو پوښتنو ته له ثبوت سره ځواب ووایئ او بیا پای نیټورک وکاروئ.